السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. تاسو په تیر کې د معجزې تیږې ناول لومړۍ برخه اورېدلې وه او د لومړۍ برخې په پای کې تاسو اورېدلې وو چې میرمن هونرین د ورونیک خواته راغله او ورته یې وویل چې زوی او پلار دې په خطر کې دی. هماغه و چې میرمن ورونیک پاتریس بلوال ته خط ولیکه او ورنه یې د مرستې غوښتنه وکړه. په خط کې لیکلي وو چې پاتریس بلوال خپل ملګري لوی پارنا ته ووایي چې د مرستې لپاره د سارک جزیرې ته د ورونیک لپاره ورشي. تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کیږي ملتیا مې وکړئ. د هغې ورځې په سبا ورونیک له هونرین سره د ګلژمون له ځنګله تیر شول. ساحل ته ورسېدل. ساحل ته نږدې د ځنګل په څنډه کې یو متروک کور ښکارېده. په دې کور کې به یو وخت کب نیونکي شپې تېرولې، خو اوس له یوې خرابۍ پرته بل څه نه وه. ورونیک او د هغې د سفر ملګري د کور ته ورنږدې شول. د کور تر مخ ګڼ نارینه او ښځې ولاړ ول. له وحشت وهلو څېرو یې داسې برېښېدل چې د خوشحالۍ خبره نه ده. ورونیک له یوې ځوانې بزګرې وپوښتل څه خبره ده؟ ښځې خپل سر وښوراوه. ورشئ پخپله به یې وګورئ. ورونیک او هونرین دواړه خرابۍ ته ورننوتل. د خلکو په منځ کې لار وایسته. د دهلیز په پای کې لنډې راتاو شوې. یو ناڅاپه یې رنګونه والوتل او ځای پر ځای ودرېدې. پر مخامخ دیوال 4 صلیب ښکارېدل. پر هر صلیب یو وژل شوی انسان ځوړند وه. تر څنګ یې پر وینو دا جمله لیکلې وه: د 10 جسدونو جزیره 4 صلیبه. دا د هغه کسانو سزا ده چې غواړي زموږ په اسرارو پوه شي. د ورونیک لنګې ولړزېدل. لاس یې پر دیوال ولګاوه. هونرین تر مټ ونیوله او په زحمت یې له ګڼې ګوڼې راوایسته. ساحل ته نږدې پر یوه هواره ډبره کېناستل. هونرین وویل: ورونیک وګوره څه درته وایم، دا د خطر لومړۍ نښه ده. دا مړي باید 10 تنو ته ورسیږي. دوی هغه کسان وژني چې پر اسرارو یې د خبرېدو هڅه وکړي. خلکو اوس دې جزیرې ته د سارک پر ځای د 10 جسدونو نوم ورکړی دی. ورونیک په ویرېدلي غږ وویل: 10 جسدونه څه معنا؟ دوی ولې دا جسدونه په دې ویرانه کې راځړولي دي؟ هونرین وویل: دا کنډواله د سارک جزیرې ته د تګ په لار کې موقعیت لري. هر څوک چې د سارک جزیرې ته ځي لومړی په دې مړو سترګې لګېږي. هغه چا چې دا کار کړی غواړي خلک د سارک جزیرې ته له تګ څخه راوګرځوي. ورونیک وویل: خو موږ باید خپل ځانونه جزیرې ته ورسوو. هونرین اوبو ته وکتل. حرکت یې نه درلود. مړې وې. سوړه سویله یې وایسته. زه دا 4 نفر پیژنم. دوی د سارک اوسېدونکي ول. یوه یې هاني نومېدله. د یو کب نیونکي میرمن وه. خاوند به یې ډېری وخت په ځنګله کې ویدېده. په وروستیو کې ویلي وو چې له ګڼو ونو ویرونکي غږونه راوځي. بیا نه پوهېږم، خو میرمن هاني او 3 نور کسان له شا څخه په مرمۍ ولګېدلي وه. ورونیک وویل: اوس څه تصمیم لرو؟ موږ د جزیرې خواته ورځو، خو له بیړۍ نه ښکته کېږو. له هماغه ځایه به استفان ته ورغږ کړو. هغه به د سیند غاړې ته راشي او خبره به ورسره پوه شو. که رانغی نو بیا به په بیړۍ کې پاتې یو. د شور ماشور غږ راغی. پولیس ول. شیبه وروسته یې صلیب شوي جسدونه راښکته کړل. په ځانګړو ګاډو کې کېښودل او له هغه ځایه یوړل. خلک هم ورو ورو په خپلو کارونو پسې لاړل. دوی دواړه هم په یو کښتۍ کې کېناستلې. بیړۍ حرکت وکړ. هونرین وویل: د سارک په جزیره کې له 2 بېوزله کب نیونکو پرته بل څوک نه دي پاتې. هارچمون چې کله دې جزیرې ته راغی د غونډۍ پر سر یې له لرګیو یو ښکلی کور جوړ کړه. د ورځې به په همدې کور کې و، خو د شپې به له خپل مسیح فرانسوا سره ځنګله ته تله. د ځنګله په دې ویرانو کې ډېری پلټنې شوي دي، خو تر دې دمه هېچا هم کوم ګنج نه دی موندلی. ارجمون وایي چې دا جزیرې یو وخت د بوهم د پاچاهانو شاهزادګانو د اوسېدو ځای وه. دلته لا اوس هم د پخوانیو پاچاهانو ځینې اثار ښکاري چې د خرابیو په بڼه پاتې دي. یوه بله خبره هم ده. زاړه کب نیونکي وایي چې د لوی سیند اوبه شفا بخښونکي دي. که څوک د دې سیند یو غړپ اوبه وڅښي په بدن کې ټولې ناروغۍ له منځه ځي. ما خپله 2 ځله له همدې سیند اوبه څښلي دي. خوند یې ښه نه وه، خو د پښو دردونه مې لرې شول. هونرین غلې شوه. ورونیک ته یې وکتل. د هغې تور ویښته شمال یوې خوا ته اړولي وه. داسې ښکارېدله چې
د دې خبرې نه اوري او یوازې د خپل زوی فرانسوا په فکر کې ډوبه ده. ورونیک پر اختیا هم د خپل زوی په اړه فکر کاوه، خو کله کله به یې په ذهن کې د استفان مارکس څیره هم راوګرځېدله. احساس یې کاوه چې هغه ور باندې ګران دی. د استفان مارکس هم دا خوښیږي، خو تر اوسه لا یو بل ته د مینې خبره نه ده کړې. لمر لوېدلی وه چې بیړۍ ساحل ته ورسېدله. باد په ارامۍ سره لګېده. د ځنګله ګڼې ونې تور بخونه ښکارېدلې او ځای ځای د ونو له څانګو څخه د خرابیو د زړو دیوالونو څوکې راوتلې وې. دواړو غوږ ونیو. په ساحل کې چوپتیا وه، خو کله کله به د یو حیوان کوکي ته ورته تیره غږ انګازې جوړې کړې. ټاپو داسې غلی وه لکه د مرګ سیوری چې ور باندې خپور وي. د ورونیک زړه له تشویشه ډک وه. په زړه کې ناهیلي ور تېرېدله. یوه شېبه تېرو یادونو په مخه کړه. کله چې به دې جزیرې ته راغله، فرانسوا به منډې ور وهلې. خوله به یې له خندا ډکه وه. د مور غېږې ته به یې په بیړه ځان ورساوه او دواړه به یو بل ښکل کړه. خو نن پر ټولو ونو ویرونکې چوپتیا پرته وه. د هونرین په زوروره چغې یې جټکه وخوړه. ورونیک، وخت ووت، څوک ښکاره نه شول. هونرین وویل: وړاندوینه مې سمه وه، ښه احساس نه لرم، د اسفان درک نشته. ورونیک په خبره کې ور ولوېده. ویده به وي. هونرین سړه ساه واخیسته. نه، هغوی خبرو چې موږ راځو، خوب ته هم ډېر وخت پاتې دی. زړه مې دربېږي. ورونیک فکر په مخه کړه. تیر ژوند یې له غمونو ډک وه، خو اوس یې هم د یوازیني زوی د مړي ژوندي درک نه ورته معلومېده. هونرین وویل: شپه به په بیړۍ کې تېره کړو او د تیارې له ټولېدو سره سم به جزیرې ته لاړ شو. ورونیک سترګې پټې کړې. له بڼو یې بېلې شوې اوښکې پر غومبرو لارې وایستې. ورو یې وویل: سخته ده، له اندېښنې به مړه شم. ښه به دا وي چې همدا اوس له بیړۍ ښکته شو. د بیړۍ خاوند ته غوسه ورغله. زه ځان او خپلې بیړۍ په خطر کې نشم اچولی. همدا ماته ګوډه بیړۍ مې د اولادونو نفقه ده. ښه به دا وي چې شپه په بیړۍ کې تېره کړو. دا یې وویل. پړی دې وي تیرې تیږې پر ژۍ راتاو کړ. کلکه غوټه یې ور واچوله. ورونیک ټوله شپه سترګې پټې نه کړې. له ځنګله ویرونکې چغې راتلې. دې یوازې ستورو ته کتل. د سپېداو له چاودېدو سره رڼا شوه. د ځنګله ګڼې ونې ویرونکې ښکارېدلې. لمر راوخوت. اوس نو ځنګل تر ډېره ښکارېده. د غونډۍ پر سر د هرجمون ماڼۍ ولاړه وه، خو په ماڼۍ کې د ژوند نښه نه معلومېده. دواړه مېرمنې له بیړۍ څخه ښکته شوې. ورو مخکې لاړې. زنګنونه یې لړزېدل. په لاره کې هېڅوک ونه لیدل. ان هغه کب نیونکي هم نه ښکارېدل چې سهار به د سمندر خواته په ښکاره پسې روان ول. دواړه په احتیاط مخ پورې ته ختلې. ماڼۍ ته نږدې یو ناڅاپه د ټوپک ډز واورېدل شو. له دوهم ډز سره د یوه چا چغې پورته شوې. هغه مرسته غوښته. ورونیک غوږ ونیوه. دا غږ د هغې د پلار هرجمون وه. هونرین هملته ودرېده، خو ورونیک په بیړه ځان کړکۍ ته ور ورساوه. سالون ته یې وکتل. یوه قوي سړي پلار ته سوکان نیولي وه. ورونیک وحشت واخیسته. 15 کاله مخکې صحنه یې بیا سترګو ته ودرېده. په همداسې یوه ورځ یې خاوند روسکي د دې د پلار پر ټټر ناست له تېرې چاړې سره لیدلی وه. ورونیک څنګ بدل کړ. بلې کړکۍ ته ور وګرځېده. قوي سړی د شا لخوا د وروسکي په څېره ښکارېده. څېره یې نه شوی لیدلی. د ورونیک په زړه کې ور وګرځېدل چې ورسکي مړ دی. هغه به په زندان کې ساه ورکړې وي. وروسته یو ناڅاپه ټکان وخوړ. نو دا سړی څوک دی؟ په دې وخت کې ارجمون چغه کړه: ای قاتله، که ما مړ هم کړي بیا به هم خپل هدف ته ونه رسېږي. زه پوهېدم چې ته به دلته راسې، خو د معجزې تیږې ته به ونه رسېږي. ورونیک له ځان سره وویل: د معجزې تیږه څه معنا؟ ډز شو. هرجمون چغه کړه. ورونیک ځان کابو نه شوی کړی. زوروره چغې یې له خولې راووته. سړي مخ ور واړوه. کړکۍ ته راغی. ورونیک ته یې وکتل. په زوره یې وخندل. سړي دروازه خلاصه کړه. ورونیک یې تر مټ ونیوله او په کشولو یې کوټې ته ننویسته. د ورونیک پښې بېسیکه وې او په ویره یې د خپل پلار جسد ته کتل. وروسته یې د مستخدمینو مړو ته هم پام شو. هغوی په ګولیو ویشتل شوي وه. سالون د سړي خندا ونیوه. زه دې وپېژندلم. ورونیک مخ ور واړوه. په زحمت یې وویل: وروسکي ته؟
ورونیک 15 کاله وروسته خپل خاوند ولیده. وروسکی نه و مړ. دا وروسکی و چې پر ټوله جزیره د وحشت سیوری غوړولی وه. وروسکي له شهوته ډکې سترګې له ورونیک څخه نه اړولې، خو ورونیک د خپل پلار په وینو لړلي جسد ته کتل او پرته له دې چې څه ووایي سر یې وڅړېد. وروسته یو ناڅاپه پورته وکتل، چیغې یې کړې، ووایه زوی مې چېرته دی؟ وروسکي په زوره وخندل، زموږ د دواړو زوی، غواړم هغه ووینم. وروسکي په ملنډ وویل، بیړه مه کوه، وبه یې وینې. وروسکي قوي سړی وه، د مټو غوښې د ورزشکارانو غوندې پیچلې ښکارېدلې. لنډه غاړه او کوچنی سر یې درلود، ککرۍ یې وړو خړو ویښتو پوښلې وه، بې رحمۍ نښې له ورایه ښکارېدلې، خو له دې سره سره یې جذابې سترګې درلودې. وروسکي یوې څوکۍ ته لاس ور وغځاوه، کېناسته. بلې څوکۍ ته یې اشاره وکړه او ویې ویل، کېنه، زموږ خبرې به اوږدې. ورونیک ځمکې ته وکتل. وروسکي وخندل، خپل خاوند یې له 15 کلونو وروسته ولیده، خوشحاله نه شوې؟ ځواب یې وانه ورېده. وروسکي وویل، په جزیره کې دا وحشت ما راوستی، څوک چې وژل شوي دي امر یې ما ورکړی دی، نو ته هم باید له ما اطاعت وکړې. یو دم پورته شو، د سالون تر کونجه لاړ، بیرته راوګرځېد، په غوسه یې وویل، زما د خبرو په وړاندې مې بې اعتنا کسانو ته غوسه راځي. ورونیک هماغسې ځمکې ته کتل. وروسکي وویل، زه یو وخت در باندې ګران وم، داسې نه ده؟ ورونیک پورته وکتل، چیغه یې کړه، نه، له تا مې تل کرکه درلوده. وروسکي وخندل، دروغ وایي، پر تا ګران وم، هغه وخت مې د ژوند تر ټولو غوره ورځې وې چې له تا سره تېرې شوې. وروسکي غلی شو، خو دې سکوت ډېر دوام ونه کړ. ویې ویل، ته اوس هم را باندې ګران یې، خو حالاتو زما او ستا ترمنځ بېلتون راوست. ته پاک زړه لرې، سترګې دې لا اوس هم ښکلې او زیږې دي، خو ستا پلار موږ سره بیل کړو. باور وکړه، ته نه یې ملامته، ته زما لپاره غوره مېرمنه یې، خو ستا پلار تحقیر کړم او وایي زورولم او ما ته یې په ټیټه سترګه وکتل. د بېلتون په دې اوږده موده کې مې یوه شېبه هم له یاده نه یې وتلي. وروسکي غلی شو، رونیک ته یې وکتل او ویې ویل، د پلار د بد چلند له لاسه دې مجبوره شوم چې په نړیواله جګړه کې برخه واخلم، خو ژوندی راووتم. کله چې جګړه خلاصه شوه بیا مې هم ستا په اړه فکر کاوه. هغه وخت مې واورېدل چې ته یوازې یې، پلار دې زما له زوی فرانسوا سره ژوند کوي. فکر مې وکړ چې زما د ګرانښت له سببه به له خپل پلاره بېله شوي یې. خوشحاله وم، ژوند ته مې تمه پیدا شوه، خو وروسته پوه شوم چې له پلاره بېلتون دې بل علت درلود. په دې هم وپوهېدم چې ستا پلار دې جزیرې ته د یو لوی ماموریت لپاره راغلی دی. ما هم په بدل نوم جزیرې ته ځان راورساوه. پلار مې دې څاره، تل ورپسې وم. باید پوهېدلی وای چې پلار دې په دې جزیره کې څه کوي، خو پلار دې هوښیار سړی وه او ویې پېژندلم او د جاسوسۍ په تور یې زندان ته ولېږلم. وروسکي وټوخل، بېرته یې خپلې خبرې وغځولې. زه د بوهم د یو پخواني پاچا کړوسی یم، خو دوی په زندان کې له غلو او قاتلونو سره په یو کوټه کې واچولم. زما د ژوند تر ټولو ښه وخت زندان رانه وښود، ښه شو وتښتېدم، که نه هلته به له ډېرې خواشینۍ مړه وای. په زندان کې په ځینو پټو رازونو پوه شوم، له تېښتې را په دې خوا هره ورځ د همدې رازونو په سپړلو پسې ګرځم. وروسکي د میز له سره له اوبو ډک ګیلاس ورپورته کړ او ویې ویل، په زړه کې مې یو پټ راز دی، خو که مې ته مینه ومنې او ګډ ژوند را سره وکړې درته به یې ووایم. رونیک په بیړه ودرېده، په دقت یې وروسکي ته وکتل. وروسکي ور نږدې شو، ورو یې وویل، دا موضوع مهمه ده، که ور باندې وپوهېږې حیرانه به شي، خو لومړی دا راته ووایه چې له ما سره مینه لرې او که نه. درنو اوریدونکو، دا به د معجزې تیږې ناول دوهمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کې وم، تر هغې ښه وختونه خوشحاله ژوند